نن سبا بعض رونا یو سوال کوي خصوصا په دې فیسبوک او په نت هغه وی د قربانه ته څه ضرورت دی تاسو وینه توی او ټول لختی د وینو نه ډکی او بلا پیسې خلق ولګي او بلا ساروی حلال شي دا پیسې نقد چاله ولې نه ورکوي یا دا ساروی اسې چاته ولې نه بخې چې دا دومره ساروی حلال شي او دا په یو میډیا باندې د خلکو په نظر کې یو سوچ اچولی دا پیسې غریبانانو له ورکوي دا دومره ساروی ولې ضایع کوي اور اتنے جانوروں کو کروڑوں اربوں جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور ندیاں خون سے بری ہوئی ہوتے ہیں گوشت ضائع ہوتے ہیں یہ پیسے آپ خود کسی مسکین فقیر کو کیوں نہیں دیتے دا پدے سوشل میڈیا نن دا یو پروپیگنڈا روانہ دا یو خبر دا مارونو پہ جنے مونگ یو مسلمانان ٹولو ہے الحمدللہ بیا زمون ایمان پا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ پاک پا قرآن شریف کے ممت اعلان کرے دے یو ذلنا بار بار اطویع اللہ و اطویع الرسول کہ زما بم تابیداری کوئے زما دا پیغمبر تابیداری بم کوئے او بیا رسول اللہ قرآن شریف کی فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذا پیغمبر مبارک دا رسول اللہ مبارک مخالفت با اس وقت نکی او اغا زمانہ کی چکم مسلمانان و صحابہ کرام داغی پا نقش قدم بزی آمنو کما آمن الناس عقیدہ و عمل بدے اغا شانتی او کچا دا پیغمبر مخالفت کو دا پیغمبر پا طریقہ لا ننا نسلی جہنم من بے دوزخ کے اٹم وساعت مسویر اور دیر خراب دا ورطلو زیدے نو دا پیغمبر مخالفت باندے اللہ قرآن شریف کے سخ خپشے ویدے جدہ حضور پاک مخالفت بنکے پیغمبر کے دا شریعت کم خبر کردے دا نو اللہ وی وما ينتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دے چے سوئی دے دا خلینا خپلا نکی دا دا اللہ دا طرفنا وحیدا یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک بس فرمائے لغو لکل دا خبر وورے دا مارونو نن دا خلق راوتر لیبرل ورطوئی زنه پیغام چې لیبرل مسلمان ستوي لیبرل خو نه ماته پیغمبر خوله دي نه ماته صحابه خوله دي لیبرل مسلمان په معنا د ما سو کوي کی لیبرل بده په کوم وی لیبرل هغه ته وای چې مسلمان دی می خو د يهودیت یو داسه کټوي وي چې هغه کې هر قسمه چاري هم پکې باټینګنی هم پکې د گازره چاري هم پکې د موله چاري لیبرل دی ته وای دوی چې مسلمان دی می خو د يهودیت یو نه خادم پکې وي د عیسایت یو نه خادم پکې وي د هندو یو نه خادم پکې وي د بت مت یو نه خادم پکې وي او دې دی وی مسلمان خو آزاد خیال دی آزاد خیال دا چې د پیغمبر جال نه منم زما بجون آزادی دا مسلمانی دا نشتا دا اسلام نشتا دا نن چې ته لګې او اعتراض کې حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص چې به حضور پاک سوی غو لیکل صحابہ وتوی دا تسکے اتکتب کل شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا حضور پاک نسا اور ٹول لکی او نبی علیہ السلام قد یکون فی الرضا والغضب کل یو شان حالی کل بل شان حالی ارسلی کے کل سڑی غصشی کل خلین یو خبرو دی کل بل نو دی لکل بنکل لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی سیب کے تسوے دیلی کم کہ تدا خلی مبارک نسو باسی و سکے ذلی کم حدیث خود خلق من قلبی نبی علیہ السلام خو ارسوئی بعض وقت کے سڑے پا معاشرہ کے خوشتبیو کی غصو کی دخندہ خبرو کی نو تب ارسلی کے رسول اللہ مبارک سے فرمائیں وی اکتب لکا اے عمر ابن العاص لکا والذی نفسی بیدہی زمادے پا اغزات قسمی کی خامدہ جا پہ اختیار کے دا مبارک تے گتونی والا وی قسم پا خودے
اغا ذات میں دی قسمی چې د ما ساده چا لاس کرا دی خلینا چې وزي حق خبره به وزي خرابه به نوزي رسول الله مبارک چې څه فرمایلی دی لکم فی رسول الله اسوة حسنة مال نمونه ده نو پیغمبر وی قربانی څه شی ده اضحیه ورته وی سنت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار یعنی دا خاندانی مذهب دی خلک وی دا مې د پلار نیکه پاټي ده نه پرېږدم دا مې د پلار نیکه رسم دی نه پرېږدم الله وی دا دی د پلار نیکه ابراهیم طریقه ده دا به کې ذبح به کې علاله به کې او ابراهیم علیه السلام ته الله وی زوی لال کې اسماعیل علیه السلام او پرې پزمه کې غورځاو پزمه کې چې کله زوی غورځاو او زوی علاله نو زوی چاړې کار نه کو نو زوی ورته بابا د ما سترګو ته چې ستا سترګې محمد کېږي ته چېرته کار کولی شي ما لوړې کا وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين بمخبل لاندك او د لاندې نه چاړه چلوله او چاړه کار نه کوي برنه الله ګډ راوس او هغه ذبح کو ابراهیم علیه السلام څومره ثواب شو دومره ثواب یې وشو چې څومره د زوی د حلالېدو ثواب کېږي الله سانتیا راوستا اے مسلمانانو اے لیبرل خلکو دا اعلان زما اوره تاسو که تاسو مسلمانان یې او ځان ته مسلمانان وایې نو د پیغمبر اتباع به کوئ او رسول الله مبارک فرمایي من كان عنده ساعة من المال وفي رواية من وجد مالا چا سره چې مال وي ولم یضحي قرباني ونکړه نو زما عیدګاه ته منزله دې نه راځي پیغمبر خدا وایي پیسې غریب لا ورکا اے لیبرل اے انکر پرسن چې ته ټوکه کې په اسلام پورې پیسې غریب لا ورکا ته چې 40 لک او 50 لک روپے تنخواه دې ته غریب لا ولې نه ورکې چندې والا مرګري چنده غونډوي ورسره چندې والا مرګري پاسه او چنده ورسره غونډوي تاسو وینئ چې جمعه کې کار مار کېږي شیشې به شی وړ کارونه پاتې دي چندې والا پاسه لیبرل ته 40 لاک د میاشت تنخواه اخلي 50 لاک او 30 لاک اخلي ته غریب لولې نه ورکې تا چې یو کور په اسلام آباد کې جوړ کړی دی او بل په لاهور کې جوړ کړی دی او بل په پیښور کې یو خرڅ ته غریب لور کړه ته چې د زوی واده کې او پاغه 6 لک روپے لګي غریب لولې نه ورکې ته چې د لور واده کې او پاغه غټو غټو شادي حالونو کې 10 لک روپے او 6 لک لګي او کالیګان او کټونو سامانونو کې غریب لولې نه ورکې شریعت ته چې جوړ کړی عمره لمددا پیسې غریب لا ورکا ته نه دې تا کم غریب لا ورکړي حج لمددا پیسې غریب لا ورکا سبب یې جمعات ما جوړا وکور منځ کو پیسې غریب لا ورکا زویم خزل دې 50 جوړې جامې مکو دا غریب لا ورکا ته جواب دار لور چې دې ودیږي لس بکسه جوړې ولا ما جوړا واغه غریب لا ورکا دا غي جواب دار ځان له بنگلا ما جوړا و چې دوی لا واده کې دا پیسې غریب لا ورکا دے جواب دے یو موٹر دے 15 لک روپے موٹر دے کار کیگی شپیتو لکو یو لک روپو لینڈ کروزر کے والے گردے دا پیسے غریب لا ورکا یو کارخانی پس بلا والے جوڑے دا پیسے غریب لا ورکا تا سر دا غریب غم دے دا غریب غم رب العالمین سر دے اللہ ویک مالدار سر اخبل زکاة او اخبل صدقہ او اخبل خیرات پا اخبل گوان کے ورکا قسم پا خودے کے غریب پادشی زکات ورکې غریب ختم نو قربانی به اوس هم موږ کوو د پیغمبر مبارک طریقه ده چې چا هم قرباني ونکړه وی عیدګاه له لمانځله نه راځي او نن به تاسو یو نیت کوئ نیت ته تخیب څوک هم چې قرباني کوي دا سوچ ذهن کې واچوئ هر یو سړی به دا نیت کوئ چې تاسو ته د ثواب وښیم چې ثواب څه ته وایي هر یو بدانیت کوي چې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده او د پیغمبر مبارک وینا ده د سنت هغه واجب دي په الله ابراهیم علیه السلام ته دې زوی لال کړه که ما ته دې اډر کړی وي چې زوی لال کړه نن به ما بچی لاله سنت یې کوم که نه کوم سنت کوم که که اډر دې کړی وي چې زوی لال کړه الله ما به زوی لاله خو تا وی ګډه لال کړه وی لال که زه هغه قرباني کوم نو ستا به دومره ثواب وشي لکه بچي چې چا لال کړي زوی چې چا لال کړي
دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو. ما لنا فیها زمون په کسری د الله رسوله وی په هر ویخته او د ګډ په هر وړی باندې به تعالی خدای پاک یو اجر او یو نیکي درکوي. ځان پې خوشحاله کوي. وایي نو نن به ټول مسلمانان قرباني کوي که خیر انشاءالله. که د قربانۍ څاروي چا په قرض وروستي قرضونه اخلاص کوي، یو بل سره حساب کتابو کې اکثر یو کس پیسې ورکي وی بیا به وروستو درکوو، بیا وروستو نه ورکوي. د یو قسم قرباني ونه شوه که داسې وي ښه په اطمینان سره خپلې پیسې بې باکه کوي. قصاب لبا سرمن په اجرت کې او په بیه نه ورکوي، سرمن غریب له ورکوي، خیراتي مالدار له ورکوي. سرمن نغده مالدار هر چا له نغده سرمن ورکولی شي، ځان له تلمسې جوړی برقه جوړی هم جوړولی شي، خو که دې خرڅه کړه بیا به پیسې خامخا غریب له ورکوي، بیا به مالدار له نه ورکوي. نغده په خپل استعمال کې به راوستی شي، بل له هم ورکولی شي. او که دې خرڅه کړه پیسې به لازما بیا په جومات هم بیا نه شي لګولی، بیا به خامخا غریب له ورکوي. او غوښې سره به څه کوئ؟ نو برجونه خو به تاسو اخیستي که خیري که نه سنبالې کوئ که پکې چې که خیر انشاءالله بلې روجې ته ورسوئ. غوښه درې ځایه کې، یو ځای خیرات کې غریبانانو له ورکوئ چې چا قربانۍ نه کړې، یو د رشته دارانو له یا چې کوم مېلمانه راځي هغوی له ورکوئ، او بل ځای کې نو خپله که ټوله دې په پرچ کې سنبال کړه نو قربانۍ ته نقصان نه رسي، قرباني دې کېږي. خو د پیغمبر مبارک طریقه دا نه ده. زما رونو وخت مونږ په کم مقرر کړی، خو دا خلک را روان دي، ما ته دې طرف نه ښکاري یو 15 منټه اخلم. تاسو د یو قرباني ښیم نن، خو د هغه قربانۍ اصل قرباني خو دغه وه چې مونږ وي، یو بله قرباني درته ښیم او په هغې کې به زما ټول ملګري دلته ما سره نن ملګرتیا کوئ انشاءالله. زما تاسو ټول مقتدیان یې، زما ټول شاګردان یې چې زما بیان اوري، که په موبایل اوري که داسې دا مې ټول شاګردان او مقتدیان دي. نن ورځ به ما تاسو له نن ورځ په مینا کې دعاګانې کولې. زما قسم دې قسم مې درته وخوړ، ما په مینا کې ما په عرفات کې دعاګانې کړې. خو بس نن د قسمت خبره ده، اختر مو تاسو سره دی، یو نو زما ستاسو د فایدې خبره ده. خو زما رونه زړه مې در باندې خوږېږي، نو یو خبره درته کوم. ډېر خلک به چې پرشتو کې به یو بل سره روانې وي، ډېر مسلمانان به چې یو بل سره به خبرې بندي، په لاره چې ځي یو یو خوا ګوري بل بل خوا ګوري. ډېر خلک به تره سره به رواني، ماما سره به رواني، سخر سره به رواني، زوم سره به رواني. ډېر خلک یې چې ګاونډ کې به یو بل سره روانې وي. نن به هغه خبرې ختمه وه. کله چې رب العالمین دا مخلوق جوړ کړ، دا صله رحمي خصوصا د رشتې صله رحمي دا پاسېده او الله پاکې دا الله خپل شان لایقه دې کلک رونیوه، اخذ بحق الرحمن. الله نه کلکه مطالبه وکړه، الله ورته مه 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 څه کوې، لکه څوک چې څوک داسې رونیسي، الله خو داسې نیول نشي کېدی، خو لکه څوک رونیسي داسې مه مه. وی الله ما سره څه کوې، زه خو رشته یم، زه خو صله رحمي یم. وی تا سره څه کوم، وی تا سره به دا کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به یې نږدې کوم، او چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به یې لرې کوم. چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به یې رانږدې کوم، چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به یې لرې کوم. څوک چې صله رحمي نه کوي، الله اعلان کړی دی زه به ځان ته نږدې کوم، نه ځان نه به یې لرې کوم. د خدای نزدېکت هم خوښ دی که د خدای لرېوالی هم خوښ دی؟ جواب راکړئ. نزدېکت خوښ دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رحمتونه تقسیمیږي د خدای فضل او د دوو کس یو بل سره روانه فرشتو ته وی لا حتی یصطلحا، دا رک کې لرې کې دا دعا دی باندې رحمتونه وروئ، لرې کې تر څو چې دې دواړو یو بل سره جوړه نه کړی. دوه شو او درېیمه هم واوره. درېیمه د مارونو نبی علیه السلام فرمایي بهترین انسان په دغه دواړو کې څوک دی چې دا یو بل سره روان دی؟ وی خیرهما الذي یبدأ بالسلام، په ټولو کې بهترین هغه دی چې په سلام کې مخکې شي. لازما پړه کې دا ګیلۍ
یاره د ماما خو ما سره ډېر بد کړی دی، ماما وایي د خورۍ ما سره ډېر بد کړی دی، تره وایي ما سره ډېر واره بد کړی دی، واره د تره نه ګیله من دی ما سره یې بد کړی دی، رور وایي ما سره رور بد کړی دی، بل رور وایي ما سره رور بد کړی دی، زوم وایي ما سره سخر بد کړي، سخر وایي ما سره زوم بد کړی دی. د پیغمبر امتیان یو نو ټول وایي الحمدلله، داسې نه شوق سره وایي الحمدلله، نور شوق سره وایي الحمدلله. موږ د پیغمبر مبارک خبره منو که خیر انشاءالله. نو اوس چې د اختر مونږ وشي او فارغ شي، که د قربانۍ نه مخکې وي که وروسته وي، چې پرشتو کې د چا سره روانئ نو روغه به کوي انشاءالله. بس که یو بل سره بعضې خلکو به یو بل سره مقدمې کوئ، مقدمې که نه جوړ روانې ولې کوئ، خیر دی وي داسې معمولي مقدمې مه کوئ، ختمې کې خو جوړه به کوو. اصل قرباني دا ده چې د دې نفس او د دې غصې او د صله رحمۍ د روانې د جوړېدو قرباني ورکړئ. په نفس پکې ده، نن به مونږ په ګډ پرېږدو نو حلالو به، نن به په نفس پرېږدې نو نفس به حلالی. نو چې څومره مسلمانان دي فرشتو کې یو بل سره روانې دي، انشاءالله زما به خبره منې که خیري، ټول به یو بل سره روغې کوې که خیري. او که ته وایې چې زه خو ورځم روغه کوم، ابه راسره کوي که نه کوي، ستا ثواب وشو که هغه نه کوي، ټوله ګناه او ټول وبال په هغه دی. ا دې نه کوي دا سوچ مه کوه، ته ورشه پهل وکړه